سلامونه او مینه ټولو خویندورونو ته عزیزانو. یو خبره درته کول غواړم چې د زړه په غوږو او د سر په غوږو یې واورئ. هغه څه چې زه په خپله په روان یم زه او خدای. د خپل وطن، د خپل قام، د خپل ولس په اړه دغه پردیپاله رسنۍ، د غرب رسنۍ، د کفر رسنۍ چې هغه په سوشل میډیا کې دي او که نورې نوموړي دي، هیڅ وخت باور مه کوئ. دوی تل هڅه کوي چې د پشم نه پشم خان جوړ کړي. دوی تل هڅه کوي چې تاسو په جنگ واچوي. دوی تل هڅه کوي چې د مور نه خپل زوی بیل کړي، د پلار نه خپل اولاد بیل کړي، رور د رور سره، تره زوی د تره زوی سره په جنگ واچوي، خپل ولس ور باندې وران کړي، خپل کلی کور ور باندې وران کړي، خپل جوماتونه ښوونځي ور باندې وران کړي. نن چې یو نقشه جوړه شوې ده، یو تمه پیدا شوې ده چې وطن په جوړېدو دی، زموږ سړکونه، ښوونځي په جوړېدو دي، کورونه په جوړېدو دي. هغه چې 300 کسان به د ورځې وژل کېدل ځوانان، هغه اوس نه وژل کېږي. دوی اوس بیا میرګیو نیولي دي، پیرانو هم نه میرګیو نیولي دي چې څنګه دوی بیا سره خپلو کې واچوي. دوی په رسنیو باندې به هیڅ وخت باور نه کوئ. د دوی رسنیو هغه نوکران چې زه او ته یو، زموږ په ژبه کې کېږي خیر خیرت دی. لاس ورکئ که غواړئ ژوند ولرئ، که غواړئ چې آباد اوسئ، امن ولرئ، نو یو بل ته لاس ورکئ.